بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د ننني درس د پیل دپاره د تاسو د ښوونکي نوم زینب حمید دی. تاسو د ټولګي څلورم ټولګی دی. د څلورم ټولګي د لوست عنوان د عددونو د مقامي قیمتونو پیاوړي کول او تر سلو زرو پورې. ګرانو زده کوونکو، تر دې مخه چې موږ د خپل لومړنی درس د څلورم ټولګي د سږ کال لومړی درس شروع کړو، راځئ چې موږ د بعضو موادو سره چې موږ یې کولی شو په دې درسونو کې وکاروو د هغې سره بلدیت حاصله کړو. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو د خپل په تیر کال کې یا په دریم ټولګي کې دا لوستي وي چې تاسو د چوت څخه څنګه استفاده کوله. څنګه یې چې تاسو ګورئ دلته د ما سره یو چوت دی، په ډیر ښایسته رنګونو کې دلته د ما سره مرۍ دي. دا څه کوي موږ سره کوم کمک کوي؟ دا د موږ سره د موږ په لوست کې، د موږ په حساب کې، د موږ په ټولو اعدادو کې موږ سره مرسته کوي. ډیر ښه. نو نن موږ د خپل لومړنی درس د څلورم ټولګي د خدای په نامه پیلوو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ ما سره د تاسو کتاب دی او تاسو کولی شئ که چیرته د خپل کتابونه د ځانه سره لرئ، د خپلې کتابچې پنسلونه ځان سره لرئ، نو تاسو په کور کې ناست او د ما سره دلته مرسته کولی شئ او موږ ټول یو ځای د خپل د سږ کال لوست خپل په کورونو کې زده کولی شو. ډیر ښه. د تاسو د څلورم ټولګي د کتاب پوښ د ما سره دی او د تاسو د نننی لومړی لوست چې پر دوه مخه به وي، اول مخ او دویم مخ به وي، نو موږ یې دواړه سره لولو. ډیر ښه. د تاسو لومړی لوست څنګه چې ما مخکې وویل د عددونو د مقامي قیمتونو پیاوړي کول تر سلو زرو پورې دي. تر دې اوله چې موږ د خپل د ننني درس پیل وکړو، زه بعضې پوښتنې لرم د خپل ګرانو زده کوونکو نه. نو آیا تاسو تیار یاست د ما د پوښتنو ځواب راکولو ته؟ بلکل، آفرین، ډیر ښه. نو د ما اوله پوښتنه د تاسو نه دا دی چې آیا ویلی شئ چې د 6354 عدد څو رقمي دی؟ که چیرته تاسو په دریم کال کې د چوت استفاده کړې وي او که تاسو هم د اعدادو پیژندلي وي، نو تاسو یې په ډیره ښه توګه کولی شئ. څنګه؟ د یویز، لسیز، سلیز، زریز او د طبقو د نومبندي په اساس باندې. ډیر ښه. نو موږ وایو، راځئ چې موږ وګورو چې د موږ دغه راکړل شوی عدد لومړی څو عدده دی، څو رقمه دی. نو موږ یې ګورو چې د موږ دغه عدد چې 6354 دی د څو رقمونه جوړ شوی؟ د 4 رقمونه جوړ شوی. بلکل، ډیر ښه. ګرانو زده کوونکو، د موږ یویز رقم دلته کوم عدد دی؟ 4. نو راځئ چې موږ د خپل د ننني دغه سوالونه په خپل د چوت په مرسته باندې وپوهیږو. تاسو دلته چوت ګورئ، په دې کې د طبقو بندي نومونه دي. اوله طبقه موږ څنګه چې په طبقو کې په هره طبقه یا په هره مرتبه کې څو رقمه لرو؟ 3 رقمه لرو. ډیر ښه. لکه موږ اوله طبقه یویز، لسیز، سلیز دي او زموږ دویمه طبقه زریز، لس زریز او سل زریز دي. ډیر ښه. اوس که تاسو بیرته د خپل کتابونو ته پام وکړئ، نو د موږ لومړی رقم یا د موږ لومړی عدد کوم عدد دی؟ 4. ډیر ښه. نو راځئ چې موږ د خپلې د مریو په کمک باندې د خپل د ننني حساب وکړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ د ما په لاس کې څو مرۍ دي؟ 4 مرۍ دي. په کوم رنګ دي؟ آبي. ډیر ښه. نو راځئ چې زه آیا دا کولی شم چې په لسیزو کې یې واچوم؟ بلکل نشم کولی. ولې؟ ځکه چې دا د موږ لومړی رقم دی، یعنې یویز رقم دی. نو موږ دغه عدد په کوم کې اچوو؟ په یویزو کې یې اچوو. ډیر ښه. نو 1، 2،
درې څلور. د مونږه لسیز رقم کوم عدد دی؟ 5. نو زه دلته په چوت کې د خپل لسیز عدد څو مرې باید استفاده کړم؟ 5. ډېر ښه. نو د ما په خوښه د ما به دغه تور رنګ خوښ شي. انشاءالله چې د ما د زده کوونکو هم دا رنګ ډېر خوښ دی. د ما په لاس کې تاسو څو مرۍ ګورئ؟ 5. 1 2 3 4 او 5. او د ما عدد څو دی؟ 5. په کوم مرتبه کې دی؟ په دویمه کې دی. نو زه به دلته هم په لسیزو کې څو مرۍ اچوم؟ 5 مرۍ اچوم. 1 2 3 4 5. ډېر ښه. د ما دریم رقم دلته کوم عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ څوک یې راته ویلی شي؟ بلکل حتما تاسو ویلي دي چې د مونږ دریم رقم په دې عدد کې 3 دي. نو مونږ په سلیزو کې څو مرۍ پکار دي مونږ ته؟ 3 مرۍ پکار دي. بلکل. نو ما سره دلته شنې مرۍ دي. زه په شنو مریو کې باید څو مرۍ واخلم؟ آفرین 3 مرۍ اخلم ځکه د مونږ عدد 3 دی. ډېر ښه. نو د ما چې دلته کوم چوت د ځانه سره لرم په دې کې زه څو مرۍ اچوم؟ 3 مرۍ اچوم. بلکل ځکه چې د ما لسیزه مرتبه کې کوم عدد دلته دی؟ 3 دی. آفرین. د ما څلورم رقم مې کوم عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ څوک یې راته ویلی شي؟ آفرین. ډېر ښه. 6. نو ما ته څو مرۍ پکار دي دلته؟ 6 مرۍ. نو زه چې کومې مرۍ دلته د ځانه سره لرم زه به څو مرۍ راخلم؟ 6 دانې. ډېر ښه. 1 2 3 4 5 6. اما عدد دلته څو رقمي عدد دی؟ 4 رقمي عدد دی. 600 350. د ما په چوت کې چې زه کوم عدد لرم آیا دغه عدد د تاسو د کتاب سره سموالی لري؟ بلکل یې لري. ولې؟ ځکه چې موږ د خپل د عدد په مرستې باندې دلته وکارول. د ما اول رقم کوم عدد دی؟ 4. نو ما په خپل یویز رقم کې 4 عدد لرم. نو دا څو ویل کیږي؟ 4. ولې 4؟ ځکه چې دا یویز رقم دی یعنی یو عدد دی. د ما په لسیز کې کوم عدد کارول شوی؟ د ما لسیز یعنی د ما دویم رقم په دې کې د تاسو په کتاب کې ویلي چې 5. نو دلته 5 دي. زه ډېر ښه. او د لسمه خانه کې یا په لسمه طبقه کې څو دانې دي؟ 3 دانې. په زریز طبقه کې یا څلورم رقم د مونږ چې دي کوم څومره مرۍ دي؟ 6 دي. نو اوس یې مونږ ویلی شو د دغې چوت په ذریعې کوم عدد کومې مرۍ چې په کومه طبقه کې وي مونږ د همغې په نوم یادوو. 6 مرۍ په زریزې مرتبې کې دي. نو مونږ څه وایو؟ 600. په سلیزې طبقې کې څو مرۍ دي؟ 3. مونږ وایو 600 دا په لسمې طبقې کې دي یعنې لسیزې کې دي. نو څو مرۍ دي؟ 5 دي. نو مونږ وایو چې او په یویزې کې 4 مرۍ دي. نو مونږ ویلی شو د دغې نومونه څنګه چې تاسو دلته ګورئ چې ما تاسو ته لیکلي دي یویز، لسیز، سلیز، زریز. نو زه دغه عدد څنګه وسوایم؟ 600 ډېر ښه. تاسو چې کوم عدد د خپل په کتاب کې ګورئ کوم عدد چې دلته ما په چوت کې جوړ کړو دا دواړه یو د بل سره بلکل سمون لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو امید چې تاسو به ډېر ښه زده کړي وي او اوس تاسو که چیرته
وایي چې مونږ خو دا نه لرو ځانه سره هیڅ مشکل نسته دی. تاسو څه کولی شئ چې خپلې کتابچې راواخلئ، په خپلو کتابچو کې د خط کش په کومک باندې تاسو به ځان ته یو داسې چوکاټ رسم کړئ او په دې چوکاټ کې به تاسو ځان ته 6 خطونه رسم کړئ او که مرۍ نه لرئ څه وشول هیڅ خبره نه ده، تاسو یې کولی شئ چې د پنسل په واسطې باندې دلته ځان ته مرۍ رسم کړئ په خط باندې. ډېر ښه آفرین. نو انشاءالله چې تاسو به زده کړي وي او هیڅ مشکل نه لرئ. دا د تیر کال یا د تاسو د 3م صنف یو ډېر لنډ تکرار و. نو اوس د ما 2م سوال چې دلته د تاسو په کتاب کې ویل شوي دي ویلی دي ستاسو په نظر د 9,999 عدد څو رقمي دی؟ تاسو څو عدده دلته په ټول ګورئ؟ 5. ډېر ښه. 1 عدد، 2 عدده، 3 عدد، 4 عدده، 5 عدده. او مونږ اوس ویلی شو چې د مونږ دغه 9,999 یو 5 رقمي عدد دی ځکه چې د 5 عددونه دا جوړ شوی دی. ډېر ښه. آیا ویلی شي چې په هره طبقه کې څو مرتبې شته؟ بلکل، په هره طبقه کې 3 مرتبې دي لکه د مونږ اوله طبقه کې 1 لسیز، سلیز او د مونږ په 2مه طبقه کې زریز، سلزریز او لسزریز او سلزریز دي. نو تاسو کولی شئ چې اوس دلته څو عدده دي؟ د مونږ 1 لسیز، زریز، زریز، لسزریز او سلزریز یعنی د تاسو 15 رقمه دي دلته تاسو 15 رقمه درلودلی شئ یعنی 9,999 یعنی د تاسو په هر ډیکې کې به دلته څو مرۍ وي؟ 9 مرۍ وي. آفرین، ډېر ښه. نو انشاءالله چې تاسو دا ډېر ښه توګه باندې یاد کړل او د خپل د تیر کال تکرار مو په ډېر ښه توګه باندې ذهن ته راغلل. نو د مونږ د سږکال د 4م صنف درس خپل لومړی مثال سره دلته شروع کوو. تاسو یې کولی شئ چې دغه لومړی مثال د په خپلو کتابچو کې د خپل د چوت په کومک باندې چې تاسو په خپلو کتابچو کې رسم کړي دي او اوس یې خپله داسې یو دانه چوت ځان ته رسم کړئ په کتابچو کې، د هغې د طبقو نومونه به ولیکئ په ترتیب سره او کوم عدد چې دلته مونږ کاروو نو هغه به تاسو ولیکئ. لکه د تاسو لومړی مثال دی، زده کوونکي دې د لاندې عددونو رقمونه په اړوندو مرتبو کې ولیکي. یعنې که څه یې تاسو په دې شکل باندې لیکئ او که څه تاسو ځان سره چوت لرئ په کورونو کې او د مریو په مرستې باندې یې په خپل چوت کې کاروئ نو دا دواړه یوه معنا لري. دلته مونږ وویل چې یو عدد یې مونږ ته راکړه او مونږ په دغه طبقه بندي کې هغه ولیکه. مونږ ته یې ویلي دي چې 10,1125 یعنې راځئ چې مونږ دغه عدد ولیکو. دا عدد که چیرته مونږ په اعدادو کې ولیکو مونږ یې ویلی شو چې 10,125 10,125. نو آیا اوس تاسو ډېر ښه ویلی شئ چې د مونږ 1 رقم دی، لسیز، سلیز، زریز او لسزریز. نو مونږ یې اوس په ترتیب لیکلی شو. مونږ 1 رقم کوم عدد دی؟ 5 دی. ډېر ښه. مونږ یې خپل په مرتبه کې لیکو، خپل په طبقه کې لیکو. د مونږ 2م عدد کوم عدد دی؟ 2 دي دلته، خو په کومه مرتبه کې یا په کومه طبقې کې دي؟ دا په 2مې مرتبې کې دي نو مونږ یې دلته لیکو. ډېر ښه. سلیز د مونږ 3م عدد دی، په 3مې مرتبې کې دی نو دلته یې مونږ د سلیز په خانه کې لیکو. 0 چې د مونږ زریز عدد زریز طبقه کې دی او دلته د مونږ 4م عدد دی نو مونږ یې د زریز په خانه کې لیکو. او لسزریز دلته چې 1 دی یعنې دلته د مونږ 5م عدد 1 دی یعنې دا لسزریز مرتبه کې راځي نو مونږ یې د لسزریزو په مرتبه کې لیکو. آفرین ګرانو زده کوونکو، امید چې تاسو اوس زده کړل چې د چوت باقاعده استفاده څنګه کیږي. تاسو خپل په کتابونو کې انشاءالله چې خپل کتابونه د ځانه سره لرئ او چې کله هم دې درس ته غوږ نیسئ په خپلو کورونو کې نو تاسو سره به حتما د تاسو پنسلونه او کتابچې وي. 2م مثال یې دلته موږ ته راکړلو. په 2م مثال کې
موږ ته یې وویل چې د لاندې چوت اړونده عددونه ولیکئ. یعنې تر دې دمخه چې موږ د خپل عدد ولیکو، راځئ چې موږ د خپل دغه چوت اول سم کړو. زه به دغه مرۍ بیرته وباسم ځکه چې دا د ما د بل سوال دپاره پکارېږي. زه خپل چوت لرم د ځانه سره، مرۍ مې ایسته دي دلته او په خپل کتاب کې سوال لرم، نو ما سره هیڅ شي کمی نشته دلته. نو تاسو یې هم کولی شئ ګرانو زده کوونکو چې تاسو په کتابچو کې د خپل د چوت رسم باستلی دی او اوس کولی شئ د پنسل په کومک باندې خپل عددونه حل کړئ. د ما دلته اوله خانه یا یویز کې څو مرۍ په تاسو په کتاب کې ګورئ؟ یوه مرۍ. نو زه به څه کوم؟ دلته به یوه مرۍ اچوم. اوس تاسو کولی شئ د ما په لسیزو مرتبه یا په لسیز مرتبه کې څو مرۍ وګورئ؟ 3 مرۍ وګورئ. نو 3 مرۍ تاسو کولی شئ چې څو دلته واچوئ؟ په لسیز کې 3 مرۍ اچوئ. انشاءالله چې کوم رنګ مرۍګانې زه دلته کاروم نو د تاسو به ډېرې خوښې وي دا رنګونه. د ما په سلیزه مرتبه کې دلته هیڅ هم نشته، نو زه دلته هم هیڅ مرۍ نه کاروم. هیڅ په دې معنا چې صفر، یعنې زه چې کله ووایم چې د ما سره هیڅ مرۍ نشته نو په دې معنا چې د ما سره صفر مرۍ دي. د ما په زریز مرتبه کې 4 مرۍ دي، نو زه به دلته 4 تورې مرۍ د خپل زریز مرتبې کې واچوم. انشاءالله چې تاسو ټولې هم کولی شئ چې خپل په زریز مرتبه کې 4 وړکي حلقې وباسئ. د ما په لزریز مرتبه کې فقط یوه مرۍ ده، ډېر ښه. نو زه به دلته د خپل رنګ انتخاب کوم، زه به دلته یوه شنه مرۍ واچوم. او د ما په لزریز کې د ما څو وو؟ یوه مرۍ وه. د ما په 100 زریزو کې 2 مرۍ دي، نو زه به څه وکړم؟ 2 مرۍ به دلته واچوم. اوس ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د خپل د چوت او د خپل د کتاب سره د خپل عادات چې څنګه تاسو دلته ولیدل، اوس د مریو په حساب باندې د خپل کار تماموو. دلته 2 دي، د موږ په 100 زریزو کې 2 دي، نو ما دلته 2 ولیکل. اوس د خپل عادات د چوت په کومک باندې دلته لیکو. یویز کې مې څو مرۍ دي؟ یوه مرۍ. نو دلته ما یوه ولیکله. په لسیز کې د ما 3 مرۍ دي، نو 3 مرۍ مې ولیکلې. په سلیز کې مې 0 په دې معنا چې زه دلته هیڅ مرۍ نه لرم، یعنې ماته هیڅ مرۍ دلته نه دي راکړي. په زریز کې مې 4 مرۍ دي، په 10 زریزو کې مې یوه مرۍ ده، او په 100 زریزو مرتبې کې مې څو مرۍګانې دي؟ 2 مرۍګانې دي. نو آیا اوس تاسو کولی شئ چې دا عدد ماته ولولئ؟ راځئ چې یو ځای ولولو. نو دا عدد د مونږ څه شی دی؟ 21,214,021. ډېر ښه. نو تاسو ګرانو زده کوونکو اوس کولی شئ چې ډېر زیات کتابونه او ډېر زیات مثالونه په دې کې ورکړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ د خپل د چوت په مرستې باندې. ګرانو زده کوونکو، دا د موږ نننۍ ورځې لومړنی درس د 4م ټولګي و. امید چې تاسو ټول زده کړي وي او اوس وکولی شئ چې څو رقمه هر عددونه په خپلو کتابچو کې د چوت په مرتبې باندې رسم کړئ. د موږ تر بلې برخې پورې، تر بل درس پورې مو په پاک الله سپارمه. خدای پامان او ښه ورځ. هر چیرې یاستئ روغ او جوړ اوسئ.